پرون د افغانستان په کندهار ولایت کې ډیره خرابه او د افسوس ډکه پیښه وشوه. د وحشت انتها، ظلم، جبر تر اخره حد رسیدلی ده. وحشت به نور تر کومه حده ورسیږي چې د ماشومې په مخ کې پلار وژني، د هغې معصومې سترګې چې اخوا او دېخوا یې غړولې، سترګې په پلار ولګېدې او هغه په وینو کې لت پت و، سر یې ځوړند و. ماشومې غږ پرې کاوه چې پلاره پاڅه چې خلک راغلي، د درد لپاره نور څه نه لرمه، نور څه مې ذهن کې نه راځي. ملګرو چې درته یې ووایمه، ملګرو راځئ چې اصلي قصه څه ده، ولې دغه کس وویشته، څه ګناه یې کړې ده. ملګرو مخکې له دې څخه چې راپور وګورو، دغه پیښه په خواله رسنیو کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. هان د هغه خلکو په سترګو کې اوښکې راغلي چې ټول عمر یې نه دي ژړلي. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن په کندهار کې یوه زړه بوږنونکې پیښه رامنځته شوې چې وسلوالو په موټر کې د یوې وړې ماشومې په مخ کې د هغې پلار وژلی دی او دغه ماشومه د خپل پلار د مړي سره نږدې ترهېدلې ولاړه ده. قصه لا تر اوسه معلومه نه ده چې په څه یې وژلی. څېړنې روانې دي او تازه معلومات به در سره ژر تر ژره شریک کړو. د یو ماشوم په وړاندې پلار وژل نه انسانیت دی او نه هم افغانیت. د اسلام په مقدس دین کې هم چیرته د داسې وحشت ذکر موږ ته تر اوسه نه دی اورېدلی. حکومتي ارګانونه، ملي امنیت او ځایي اوسیدونکي باید دغه وحشي بریدګر پیدا او په عام محضر کې جزا ورکړي. د رسنیو له کارکوونکو، مدني فعالانو او د انسانیت او افغانستان له پلویانو هیله ده چې دا موضوع تر هر څومره کیدای شي هغومره پوښښ ورکړي څو حکومت مجبور او د دغې غیر انساني عمل عاملین ونیسي او جزا ورکړي. لعنت په هغو چې د جګړې اور ته لمن وهي. په دغه تړاو د ځینو کسانو نظرونه له تاسو سره دلته شریکوو چې په خواله رسنیو کې زړه درد کړی او خپل نظرونه یې شریک کړي دي. یعقوب په سپینه ږیره د خپل زوی د مرګ اوازې په ژړا کړ. خدایا زمونږ د دې ماشومې به څه حال وي چې د سترګو په وړاندې ورته پلار وویشت. آخ کوم وحشت نه و چې زمونږ خلکو تجربه نه کړ او لا یې نه تجربه کوي. زما د وطن کوچنۍ فرښتې سخت در باندې ودردېدلم.